أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسمو شاو خبر شروع په باره د یو خاص موضوع کې هغه ده دین د اسلام د درس او شپږ خوینه لري. رسول الله فرمایي چې عیسی په انسان کې موجود شي دا به الله جنت لا داخل دي. ترغیباً ته ډېر بیان شوی د نور بیانېږي د الله په فضل او کرم. نن ډېر یو مزیدار خوې تشریکیږي او په دې باندې وس د خپل ځان نه تلو. د الله رب العزت نه یره رسول الله فرمایي دا چې کله په انسان کې موجوده شو دا به جنت لذي راځي. چې وګورو چې رسول الله څومره ریدلې، صحابه څومره ریدلې، دا ملائک څنګه یریږي او تابعین څنګه یریدلې دي. اې د قصبتونه من کې موجود دی او کنه که موجود په من کې شي نه من جنت والا او که موجود نه نو ګره به تاوان والا یو. اسه هم ډېر نقشې دې زړه جوړې کړي. د قران او سنت سره په دې مناسبت باندې بیانیم او تشریحیم بری مجلسونو کې چې دې باندې زموږ شاوشه تربیت کې ذکر لري. تربیت او د ایمان او د اخلاقو کتاب دی. کله چې سره د رسول الله د ملګرو صحابه تاریخ وګوري، تابعین، تابعین، انبیاء علیهم الصلاه والسلام او د رب العالمین ډیر نږدې مخلوق ملائک او به خپل ایمان د دې یری سره وتلی برابر کې نو به سړي خپل اندازه معلومیږي. اذا خطا کې مو غزه یقیني حق لرشدل. قرآن کریم دا اول ناخره پورې د الله عظمت موږ له برزړه کې را دننه کوي چې دا ډېر لوی ذات او کوم سره چې د قرآن سره تعلق لري د انسان د الله نه ډېر یریږي او کوم سره چې د قرآن سره تعلق نشي دا به الله پروانه لري، دا به د نور خلقو پرواګانې لري. دا غوینه متاثرېږي چې د سره ډېر وجود طاقت دی او ډېر سخت یره ده او د ډېر لوی عظمت دی. الله به شاله پر خودلې د دنیا د تاوان مسلم برابرېږي او د قشن د آخرت هم. د فهم د لپاره مثال ځان سره یاد ساتي. هغه ده یو سړی دی چې هغه جرم کړی ډېر سخت دی او بادشاہ مخالفت کړي، دغه اهل رعایت هم ډېر وشره دی او حکومت هم ړنګ کړي او ډېر مدورسه به دقه مجرم درې بادشاہ خو له ورشي نو سم خیل چې دا مجرم به خپل ذهن سره ذهن کې څه نقشې جوړي. د دې بادشاہ په خلاف بغاوت هم کړي، د ملګری می موجود دي، د حکومت من د خلکو له شپږ معلوم کړي دی چې دا حکومت دینا او وز ګر شوی ما نظم سره به اخر کېږي. څه د قشه مسله موږ وساسون ده. الله رب عزت موږ ته پیدا کړو د خپل بندګۍ له، لیکن موږ دغه بغاوت وکړي. زمونږ الله دا فرمایي چې خلکو د نظر کنټرول موږ هیڅ مخالفت وکړو نه، د ژبې کنټرول موږ هیڅ مخالفت وکړو نه، وګونه صحیح استعمال موږ دغه مخالفت، لسونه صحیح استعمال ول موږ دغه مخالفت، کی صحیح استعمال ول موږ دغه مخالفت. نو څه مو خیال دی چې ورځ بلې دی الله مخله ودرېګو موږ نو موږ بزان سره به کوم سوچونه کوو چې اوس به الله موږ سره سم عمله کوي، ډېر به یریګو. لیکن دغه تمه بسړې ساتي چې موږ الله ډېر مهربان دی، امید در چې دا موږ معاف کړي. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکي چې کله یو سړی کوي ګناه او د شی به وایي چې الله غفور رحیم دی موږ به معاف کیو، دا سړی ابلیس دوکه کړی دی. چې د الله رب العزت دا بخون کړي مهربان دی، ډېر انتهای ته. رسول الله فرمایي چې د الله رب العزت سل ایسی رحم دی، یو ایسی بری مخلوق کی تقسیم کړي دی. دیو جن یو سروي بر خپل بچی باندې ظلم نه کوي، نه نوې ځان سره ساتلې دی، دغه وغه بسره جمع کې او پاګې د نه به بده خپل بندگانو باندې ووري. امید ده چې سړی به جنت له داخل شي. نو حاصل دا منه د الله نه یره دا چې په کوم ځای کې موجوده شو څنګه یره لکه څنګه چې د ملایکو د انبیو د تابعین نو به جنت والا مونږ جوړیږو. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي زبتا شو کې ډېر پیژندون کې الله لا او زبتا شو کې د الله نه ډېر اریدون کې امزال الله پیژنم ممزید او اریګم ممزید. کله چې انسان د رب العالمین سره زیات تعلق ولري نو به است اثر د یری د غبره بدن باندې تاریخ خارش
قانون داري یو سړی چې چا سره دوستانه شروع کړي نو به داغه په هر مسله باندې پويږي عادت باندې دیش باندې د غصې مسله دیش باندې د خفګان مسله دیش باندې د خوشحالي مسله نو رسول الله چې دا خبره کړې ده چې زه تاسو ټول کې رب العالمین ډېر زیات پیژنم او زه تاسو ټول کې د الله نه ډېر اریدونکو موجوده چې د رسول الله تعلق د الله سره ډېر زیات ډېر انتهایی کوم سره چې الله ډېر پیژني هغه د الله نه یریږم ډېر سخت د دې اثر به د ځل باندې راشي به بر اندامونو باندې راشي تر دې پورې چې دارنګ به تک جوړ شي او جاړي ما کله دغه غم د انسان بالکل د مرګ له مستلزم شي د الله د یری د وجه د الله د یری اثر زموږ پر اندامونو باندې په دې طریقه راځي چې موږ د خپل بدن د ګنا نه رامنو کو نو پوه شه بده باندې چې موږ په ځل کې د الله عظمت شته او کوم چرته کوو ګنا نظر غلط استعمال او جبه غلط استعمال او د خلکو له مدا خبره په عنوان کې خو دې چې موږ د الله نه ډیر اریدونکو ګور موږ دروغ جنیو زکه د بدن د یری علامه ده د ګنا نظام بندول دې سره ګناهونه نیک کارون لوړانه کېدل اهل علم دا فرمایي وکړه چې شریعت رب العالمین نو ویریږي دا غوړه مسله ده چې قوی شهوانی کنټرول غلط استعمالي بیان دا خوندنه ورته ټول د دنیا د شي خړ خړ معلومیږي اق ګناهونه چې هغه په خاطر په دماغ کې وو دلته په دې ځل کې پراته هغه وزله ډیر بد معلوم شي ځکه الله عظمت شکل راغی نو پیدا شي نو سړي له ایسه شاله ورځيږي دې مثال به دې شي یو سړی د شغله عسل او شاتو سره عادت ته او زړې مرده کیږي خو لیکن چې کله د معلوماتو شو چې بده عسلو کې زهر مال شي اچولې دي سمو خل له سړی به ال تجربه وړاندې کی و به خوري دغه شان ابلیس علیه لعنت دا ګناهونه موږ له کې سکړي دي چې بده کې لذت ده خوندونه دي لیکن دا د شي د لکه بده عسلو کې بده شاتو کې زهر او چې انسان کله غل وړاندې شي وی خوري نو خپل ځان برواني وجني مېدا برواني ټوټه ټوټه کی شیخ الاسلام ابن قیم خبره کړې جواب الکافی کو ډېر ناشنا وکړه چې ته په ګناه کې واقعي کې تقریبا 15 منټه به داغه د لذت مسلې یو پر دې زنانه تیری کې غیله به 15 منټه وګوري لذت او فن به تیواله خو لیکن ټول عمر باندې بیا ګورت خفګانو نه او که چرته بده شي امتحان کې واقع شي او دا لږ وخت د ځان را بند کې نو به ټول عمر خوشاله نه په دې مثال ده چې لکه عسل شهد او باغ کې زهر غړېدل دغه انسان به د کبر نمزان ساتي د کینو نمزان ساتي او د حسدون نمزان ساتي او ټول مسلې به دې خبره له متوجي چې اخر ختمه وزما کیږي څه د خپل رب رب العالمین په بل تر باندې به خالقینا یو الله له متوجي کې او دغه مين او دغه یره به کې واج دیو جن شیخ الاسلام ابن قیم دا خبره هم کړې ده وی شکل په کوم سره کې د الله نه سوا د بل چا مين را لاوي دا سړی د بزام باندې پوښي چې زما باندې کې د الله د ذری په اندازه مين نشته د بل چا مين راتل رب العالمین مين او خپل وږي دغه مسله قران کې الله نه هیڅ مفارقه ذکر کړی ده همیشه به دې کوشش کی چې الله څنګه راضي کوم څنګه اخلاص مزنګ پیدا کما او څومره ګناهونه میکړي دی هغه اوس په کومه طریقه رب العالمین لزان وړاندې کوم چې هغه زما لري شي غمونه وسره پراته دي ته ویل شي د الله د یری علامات چې به شړي باندې رااله اهل علم فرمایي دا د الله یره د څه دلته یو کم چینه شکل انسان سره هغه ور باندې خپل اس کنټرولي نو په دې وجه باندې به زمنګ علم او زمنګ عمل هغه د الله په طرف باندې روانيږي ځکه دا د الله کم چینه چې موږ ور باندې وای برابرې ما په دې به الله سره نږدې شي دیره کې به انسانان جدا جدا اقسام لري بعض د انسانانو هغه سره دایره پیدا شي اسنه د توبې نه مخکې مال مرګ لري شي دا یو مسله ده بعض خلک بدی باندې ریږي چې موږ ګره ګناهونه کوو د دې باوجود الله رب عزت موږ باندې دومره پراخي د نعمتونو راوښي دا محمد رسول الله فرمایي دا استدراج دی سړی باید په دې مو ریږي چې الله مې بدی کې راګیر نه کی ځکه هم ګناه راکړي ځواني د استعداد راکړي دی او مال راکړي او هر وخت الله سره په مخالفت کې واقع مانو ته به باندې پوه شي چې الله مال دا واګیرا سسکړي دی یو دم به میګیر کی کله کله باز خلکو سره دایره پیدا شي چې اوس عملونه کوم لیکن زموږ د جنت ما بین کې بدلويش په اندازه باندې مسابقه پاتې شي او د حرکت بس ما صادر شي چې اسم الله جهنم لبوشي دا ګوره ډیره خطرناکه خبره ده او باز خلکو سره دغه غم پروت دی چې زموږ اخره خاتمه به څنګه کیږي انسان سره دا سوچونه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي
الله رب العزت فرمایلی دی هؤلاء فی الجنه ولا ابالي وهؤلاء فی النار ولا ابالي داخل ما جنت د پر پیدا کړي هیڅ پروا مې نشته او داخل ما جهنم د پر پیدا کړي هیڅ پروا مې نشته که چېرته موږ رب العالمین جهنم له وګرځینو ایسو به اخلاص کی اذا لنو به هیڅ ته پوس بیاونه کی دا یې ځان سره پیدا کا بعض خلکو سره دا یې کوي زموږ ځن کدن راځي نو به بس صورت حالي او کبه قبر کې خود له جوړ موږ د خاندان زموږ راشي او د ملګری راشي دا چې د بنکړي او د قملایک زموږ خو راشي او د قبر عذابونه موږ باندې الله راولي هغه دا جنه نه یماران په موږ باندې مسلط کې او دا یو پختم بده بل کې نه باسي او دا بل کې او د شي ملایکی چې دغه غاخونه د شي دی لکه د شډل غوي خکري او سترګې د شي لکه د قلعي دی ګونه او ګروزونه د شي رسول الله فرمایي کوي غر له سړی غر اخلاص کې غر به زره زره کې او زو په منځ کې پروتو مزما به صورت حالي دا یې رم باز خلکو سره برتاله کسبات الله مخله ودرېګم د ټول مخلوق وړاندې الته بسالي د الله جسمه سره حسابي کې د دین نعمتونو بارکه دلته بس صورت حالي دی پولیس ورات باندې زور تیرېګم الته بس صورت حالي جهنم لکه لاړه ما هغه سختي به برتاله الته بس یې کړه جنت الله ما محروم کې الته به سم مسلې کله منه د خپل ځن منه کې الته بس مسلې دا ټول یې انسان باید مخله کېږي د چې باندې چې دا مونږ کوم او روزنه سم بس د څه ژوند موږ سره روان دي چې مړ شو د قبر نه به تر جنت داخله دوه یا جهنم پورې وبل حالات حدیث کې راځي رسول الله فرمای وی چې کله یو سړی له رب العالمین عظمت دا غیر لوی بیانېږي او د په بدن کې یو زیګوال راغی وې د دین د ګناهونو د شي رشيږي لکه څنګه چې دا وچونه یا د منی په وخت کې دا وچه پانی د دیونه نه لاندې غورځيږي څه مطلب منه لري او په دې وخت کې یو څنګه دیونی ولا سخت قوي شړق دی ورکه سمو خل هغه پانه څنګه تويږي زیات چې کله موږ د شي ځان لږه کې کینو او د رب العالمین عظمت مخې لرا ولا او ایسس موږ په دې ځل باندې شړق راشي موږ په بدن باندې یو حالت را تواري شي ورسه ان شاء الله دا راشي چې کوم حالات نو ته پوهې شه بده باندې چې څنګه ګناهونه وګوره ورشيږي رسول الله فرمایي د انسان بل د عرش د خل سوري لاندې کینی یو سره په وجه کې ناس دي الله یا دیو د لوی ذات او د عظمتونه هیڅ رسول نه وکړي روان شي د زمون زړه وران دي وجه دا چې موږ د الله سره به مینه باندې بالکل پویګو نه چې د الله د مینه څنګه ده سلف صالحین سره بجدا حالاتو بل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله په انسان کې د الله نه یره موجود دی د چې انسان باندې زمونږ الله شرط غوښنه کوي خو یره مخکې مونږ ویلې خپل ځان د ګنا نه منع کول دي ته ویل شي د الله یره حدیث کې د امر رسول الله فرمایي چې رب العالمین فرمایلی دی وعزت وجلالی زما په خپل عزت او جلال باندې قسم زه په یو بنده باندې دوه یری نه راځم کوم او نه دوه امنونه څه مطلب چې کم سړی په دې دنیا کې د الله نه یریږي هغه دنیا کې به خوشحالي ده الته یری نشته او چې کم سړی دلته په امن کې ژوند کوي نو الته غره به یره ده انسان به یریږي د خیبر په غزا کې ملګری شهید د ابو موسی اشعری تر د زنګون بر استرګ باندې په غشي باندې ولګېدو وکړه چې ماته اصطلاح نو درځن کدن په حالت کې شمال دا خبر وکړه چې محمد رسول الله باندې اسما سلام او دا غنه ورسره ورته چې زما لپاره بکنه وغواړه عبد الله ابن عباس په دغه شان ژړل عبد الله ابن عباس فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي دوستر ګلو بالکل د جهنم دا ور نشي یو اقصرګه بکت من خشیت الله چې الله د یری د وجه نه جاړي بل اقصرګه شاغد رب العالمین د بندگانو مجاهدین د پر پیارو څوکۍ کوي دلیل به باندې چې دا کارونه ګور الله پیدا کوي ځان کې دا به اصل مسله چې د الله نه یره دا قیمتي شی او کو تم ساتل د دې مثال چې لکه لوګه او تنده انسان چې دوړ ضرورت لري خو چې کوم شی ډیری هغه د سړی رامخې لګي معنا یو سړی تګری هغه د ډوډۍ ضرورت هم لري خو لګین دی وخت کې دغه زیات ضرورت سره دی او بولا بل سړی وګړي دغه ډوډۍ لم ضرورت او بولا خو لګین زیات ضرورت دی ډوډۍ لدی منګ چې د ډیر ګناهونه یې نه به کار دا چې انسان لک ویریږي او کچیر د ګناهونه مکمل به کار دا شي تمد الله نه سړی وشي په دې کیفیت حتی باندې سلام په دا ویل او عمر ابن الخطاب نم دا خبره نقل لا وې کچرته د اعلان وشي چې خلک ټول انسانان جهنم لاړ شي یو جنت لا وې زه تم دا لړم چې هغه زوما او قبول طرف باندې خبره وږي چې دا ټول خلک جنت لاړ شي یو جهنم لوي دا یریګم چې نه الله ما بونی شي دغه مسائل به رب العالمین یې دا په دوه طریقو ده توجه
یو د شي دلته د ماشوم ونه بل دغه پلار غوندي ماشوم دی یو ځکه کې نه ولې مار لړم وغیرہ روان دي نه تیریږي بلکې بځای دی باندې شر دوی کې دې شغله د الله سورګوت کی او وینش خو کچر د دې ماشوم سره پلار دلته کې نه ولې شي او دا مار لړم ور باندې راخوشي شي نو سم خیال چې د پلار ومنډه اخلي کې به نه اخلي وجه دار چې د پلار په ځړ کې دغه په دماغ کې د مار لړم د عظمت پروت دی یا د دې لوی زمري عظمت پروت دی او دا ماشوم به مخ کې الله سره وړو خو د پلار د وجه نه دم منډه علي انسان په دشي ځای کې واقع چې یو خدای رب العالمین نیولې هغه سره دشي یره الله په دې ځړ کې ولې لکه څنګه چې د پلار د یره د زمري نه ده چې اجنه معمولی غلط حرکتونه کوم راګیر منی کی و مې نه شي یو د الله د عذاب نه یره د بل رب العالمین نه یره ده او قران او سنت چې کله انسان مطالعه کې بعد دغه به معلومیږي چې د الله د عذاب نه یره سمانه او د دې الله نه یره سمانه سفیان ثوری فرمای وکړه د وفات راغی ژړل شروع کړ چا ورته وی شاه عبد الله ولی ژاړي تلګه چې ګناهونه کړی دي وېده شو لرګي راوښ شو اسمانه په الله باندې قسمي چې دا ګناهونه ما باندې د دینم ډېر سپک معلومیږي لیکن څه د دین یې کوم چې اسنه مړکېږم په دغه وخت کې الله خاتمه خراب نه کی عبد الله ابن رواحه د متغزا کې د یو قومندان شهید کیږي چې کله د محمد رسول الله سره په پامانی کوي نو ایست ژاړي چا ورته د بشي ژاړي وی فرق باندې خو خپوي خو ژړا په دې باندې چې اسنه په دې پولیس شرات باندې ورته یریږي په جهنم کې الله موږ راګیر نه کې به د وتلو مسله نه یو الله به مباشره چې کله زخمی شو په دې وخت کې موجړل د زنانه سره خواږه بروتو هم د سترګې نه وکړي لاړې هغه موجړل ناغي ته بوختنه وکړه چې ولې دې وژړل دغه چې ورته ویل سره ژړا ته وجه نه مې وژړل ما خو په دې وجه باندې وژړل چې الله فرمایي هیڅ څوک پتا سو کې نشه مگر په دې جهنم باندې ورځي کوم به کې الله ورو ورځي او به امر بار نه کې نو صورت حال وي چې عظمت د الله سره د شون درې خلکو دیر شوی دی د نبی مبارک دا خبره نقل ده وی رب العالمین د لوګي او د جامو مبارک شکایت وکړي چې الله وګي مودا قشانه جامو مسله وی الله ورته شوی وکړه چې آیت په دې باندې راځي نه چې سره ځلمې دي خبره نه بچ کړي دي چې خراب نشي او کنه تعالی خوراک او ساګ درکما وی اق سړي د خور راواخ سړي د پیغمبر په خپل سر باندې کې خو درې چې الله زما د ازل سالم پاتې کړي دي د اخر خاتمه مسله مال برابر کړي د کبه دنیا کې مال هیڅ شمرانه کې وسه به مال خوشاله وي هغه د دنیا جامع لذتونه بنگلي گاډي دي شي لازم توجه نو مسله به دي کې وجه زموږ د املاکانو دي خبر را ماتې کړي دي چې اخر خاتمه وسنګي څه صورت حال وي حالت او د اخر خاتمه لپاره به ځان اسباب بدعت او نفاق تکبر وغيرها دي باندې به خرابيږي اوس د ملائکه د انبیو د باز لګيري سره بیانو هغه په دې کیفیت باندې الله نه یریدل حدیث کې رسول الله فرمایي چې سړی به د ور ولا عمل کوي لیکن دا به جنتی او بل سړی به د جنت ولا عمل کوي لیکن د الله په علم کې به ایسه د ور ولا لري اعتبار اخر خاتمه ده یو بل لوي کې دا راغلي دي وکله چې یو بنده روح اوزي او د اسمان په طرف باندې روان شي الته الله رضوان سره لګي دفتر کې ملائک نشي وي سبحان الله دې بنده خو د شیطان نه نجات مند کې او تعجب دې ماشاءالله چې داسې داخلي دشمن نه دا بچلو شو الله پورته راوستو احمد بن حنبل بارک راځي ودا چې کله وفات کړو د الله سره څه خوځولو چې کله خوش کې براغه دې بچي ورته ویل عبد الله چپلار دا ولی وې په دې وخت کې ابلیس مال راغلی دی او مال دا خبره کوي چې په الله باندې کفر وکوي زه ورته زستا خبره نه مانم چې زمنګ دا روح د بدن نه وتی نه تر دې وخت پوری ګور زمنګ سره بجګړه باندې ابلیس واقع دی سفیان ثوری فرمایي حسن بصری وی یو ساتم داوود کېږي نه کدا چرته ود کېږي موږ به په غټي حاصلې کړې وي دومره تحریکی یو روایت کې راغلی امام بهقي دا روایت نقل کړی دی و ان لله ملائکه توجه و در رب العالمین باز دې ملائک دي چې هغه د دوړو وګو په دې منځ کې ودا وکړه الله د یری د وجه نشرفي یو اثر کې راځي موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین له ویل یا رب من معك في السماء سر بر اسمان کې څوک دی ملائکه اسما ملائکه و د دې شمیر څومره دی تقریبا 12 قومه و د یو قوم شمیر څومره دی په دې دنیا کې چې څومره خاوري او شګي دي د دې د ذرات په اندازه باندې یو قوم شمیر دی دومره زیات مخلوق او وسره ملائکه رسول الله فرمایي د ورځې طواف کوي د بیت المعمور نه او څوک چې اول طواف کړي قیامت پورې باغره نوبت مونږ شي د جبرئیل شپږ سو وزري کم د یو وزر راخوشه کې مغرب او مشرق بلالان دي او باز د ملائکه چې دغه د وخت د نرمینه تر اوږي پورې وسو کاله مسل دومره لوی ملائکه لیکن دا د رب العالمین د یره د وجه مشرفيږي
لکه انسان چې ویریږي دا اوس هغه کې راپیږي یو بل نو تیر شي راغلی وی باز چې ملائکه چې رب العالمین د عرش باندې وګي ور کړی دي او داوود سورغه نو دا وکړي چې روان دي ته به دا ګمان کې لکه نهرونه او چې کله سره اوچت کې نو به دې شي سبحانك پاکی د تعالی یلا مستغه حق یې رونه کړ به زړه کې ستا بندګي مو ولکه چې کوم د ستاره شان سره مناسب ده وی رب العالمین وی هغه انسانان چې هغه ما په دینو باندې قسم کوي او په دروغ باندې قسم کوي هغه ما قدر نه پیژني نه هیڅ زور درسي معمولیونه ښکار ما دا خو تاسو ما د عظمت پیژنې ځکه چې ریږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکړه چې معراج په پورته اسمان له ختم جبريل مې وکړو وې د څه وچوي ولکه داوود شي څو ګورته ګوډه وای اې دې سرمنینا چې جوړ کړی شي د اوبو د پاره ویم د څه خارشي وو ماته بوختنه وکړه چې جبريل دا ولې من خشيه الله د الله د یری د وجنه وې د څه شوی یو ورځ جبريل علیه السلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جړلې رسول الله ورته جبريل اولی جاړي دا څه وجه ده وې چې کله رب العالمین جهنم پیدا کړی دی دا اقورز نسمانه سترګو کې بنديږي نه وې څه په دې باندې یریږم چې اصل نسمانه شرط اقوا دی خو کار ونی شو الله ما د جهنم دې مزلونه غورځي موږ تاسو بالکل به کې شک یو نه دام شرط موږ محسوسيږي نه چې جهنم شته نشته رسول الله فرمایي به چې کله اسما سره مخ کېدل سترګو نبی وکي روانه وي د یزید رقاشنه به نقل لې سندن اگر کو علماء باندې کلام هم کړی دی وې الله رب العزت لپاره باز د شمالګي د عرش اگر چا بیرته ویږي چې دا غوي د استر کې دي چې لکه نهرونه تر قیامت پورې هم روان او رب العالمین دا خبره کوي چې اسما ملائکه تاسو ولې ریږئ تاسو غوښمه سره ډیر نږدې نه دوی به دا خبره کوي چې رب العالمین کده زمکه والا چرته ستاسو په عزت باندې او ستاسو په عظمت باندې پوي شي نو هیڅ چرته باغوینه خوراک کوي او نه بسخاب کوي نو به خپل زنانو سره به خپل بسترو فرشونو باندې سملي بلکې دوی به دشت له اوزي او دسي بخريږي لکه څنګه غویا یو ځکه خرار شروع کی خو څنګه دوی په ژوند کې د الله عظمت شته نه محمد بن المنقدر فرمایي چې کله د رب العالمین پیدا کړي ملائکه د ژوند د خپل جنوان وته به زی شول وی چې کله رب العالمین ادم علیه السلام دغه بچی پیدا کړ بیرته خپل ځای رااله غو په دې باندې ویریدل چې الله موږ دې اور لور داخل نکړي دله مورونو ورځي یو روایت کې هم راغلی وکړه چې ابلیس د کفر عینات دشمنی وغیرہ د الله سره کار شو وی جبرئیل او میکائیل بجړل الله رب عزت له وحی وکړه چې ای جبرئیل او میکائیل تاسو ولې جاړئ وی یا رب مونږه صد عذاب نه په امن کې نه یو اسنه چې مونږ د ابلیس ونه ګډ ورنه شو به مونږ هم برباد شو ګور ملائکه د الله نه یریږي او د الله نه جاړي واه فرمایي ادم علیه السلام په جنت کې تقریبا 300 کال وژړل 300 او هیڅ چرته د خپل سره اوچت نه کې د اسمان په طرف باندې زکه د الله نه حیا ورتله چې رب العالمین د دې شي نه منع کړي او موضوع غل ورولاند شي منو الله سره به کوم شرګ باندې مخامخ کېږم په خلاف زمونږه سکندونو کې ملټونو کې او ساتونو غنټو کې د قدر رب العالمین مخالفت کو بهم دا پروان لرو زمونږ چرته ګناه شته او کنيشته عبد الله ابن مسعود فرمایي دا وجه دا چې زمونږه ایمانونه کمزوري دي دا ګناه موږ له دې ښکار لکه مچ کله د پوجا په یو جانب باندې کینو کله په بل جانب باندې کینی کدا چرته موږ یقیني معلومه وي چې د الله دومره عظمت دی موږ به هیڅ چرته به د ګناه باندې اصرار نه وکړو موږ به یریدلی وي ونو علیه السلام بارک رضی هغه خپل بچی کې دا بارک دا خبر وکړه چې الله داس ما بچی دی وی رب العالمین ورته ویل چې ان اعذک زتا ګوره من کوم ان تكون من الجاهلین چې ته ګوره دا خبره مکوا ځان دې خلکو نه مو جوړاوه وی 300 کال پورې هغه به وښړل حتی تر دې پورې چې د سترګو نه مثل کثیر روان شو چې الله سبحانه یو حرکت وشو د دې کنعان مبارک چې داس ما بچو خو لیکن اهل د دې نو چې دا سره اعظم نه بچي وښړل به 300 کال پورې هغه وښړل ابو ذر رضی الله عنه فرمایي ابراهيم عليه السلام چې کله منځله ودرته وې دي سینې به د شغربار کو ته به دا ګمان کوله یو کټوي چې بجوش باندې راشي اوس موږ د منځونه لګورای عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله د کیبو پړشي او دا وکي ودی روانه وي تر دې پورې دا ګیره مبارک به ایسو علم دا د شیره پسړه کې پیدا کول بکار دی به جنت ته داخلي دل امام مجاهد نقل دی داوود علیه السلام چې کله هغه فیصله په یو جانب باندې وکړه رب العالمین له سجده باندې پرې وته دومره زیات انتهایی زیات وشړل چې حد نشوا نو الله رب العزت ورته ویلې چې آیا وګي تعالی ډوړې درکم کته مریض تعالی صحت درکم کته مظلوم زستا کومه کوکما اذن ودا ارڅ ختم شوی الله زما دا مسله ته مال معاف کا
اذن ورسوي دله بکنه وشو حتی د مبارک یو قول چې څلوي خورځي الله له سجده باندې پروت بین بیا خوراک وسک څنګه الله دوسر بل ژوند کوي دله به طاقتونه الله ور کړی دي داوود علیه السلام رب العالمین د یره د وجه نوښه ورځ نه جوړش خلک ورته خو نه رشد مریض موږ بوختنه وکړو ودا هیڅ تکلیف نه لړو صرف رب العالمین د یره په دومره غالب شو شي پریوته پکړ باندې او د عیسی علیه السلام بارکه بچ کړه خلکو د مر تذکره وکړه ودا غیر سرمن نه وینه مشي وتله وینه چې مرګ روان دی او ډېر سخت مرګ دی او د الله مخې اسمه شخص ودرېدلې یحیی او زکریا علیه السلام بچي ویغه دومره وژړل چې دا وکه د دې مخ بالکل نور په دې وخ باندې چې شواله کورسته غوندې مور تکلوي په دې زمانه ایست کپڑے او ټوټه وغیرہ کې خوده دا د خبر دي چې موږ دماغ بالکل نه مني عبد الله بن عباس انس بن مالک دا اند شو عمر رضی الله عنه دومره شړل چې د سترګو تر دې بریتانو پرې چې تور لختی جوړ شي او عبد الله بن عباس د الله طرف د سترګو داسې معلومېدو لکه زړه سرمن ځکه دوی د الله نه سخت یره کې و عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی قسم په الله چې محمد رسول الله دا وړه چې بقته نه دلیدل په خندا کې او کله به ورس په اسمان کې رااله نو صدا مخ به خپو ما ورته ویل یا رسول الله خلک خوشالي چې وځو باران کېږي ته څنګه بده باندې خپه کېږي وی کې دې چې بده کې د الله عذاب ځکه په خو ډېر قومونه الله بده باندې برباد کړي دي رسول الله پزړه کې رب العالمین عظمت ډېر پروت او کله به چې مونږ کوو د څه به وژړل ته به دا ګمان کوو چې بده سینه کې دننه یو کټوي غونه باندې ده ابو بکر رضی الله عنه د خپل شبره ونی ولا وی ویلې دې جهنم نشه ګور زم هغه ساده وجنه سما او کاش کې زوی چرته یو ونه وي استکټل شوی وي د قشن تلحم خبره کړی دا ابو دردام دا کړی دا ابو ذر شبم دا خبره کړی دا چې بوټي یو د غیا موږ یې ختم شوی وي کړي دا اقا انسانان دي چې موږ الله ورته په دنیا کې د جنت زیر ور کړی دي دس ير لال پکار دي به بسره جنت داخلي کې د شنه چې موږ مؤمنان یو د عمر بن الخطاب بارک راځي وی آیات هو اورید وی څو ورځې اسره غینه مریش یو ورځ ورسې لرګي را واخصو رسمه کنه او ملګرو ویل کاش د قشن لرګي زوی او ختم شوی وي او بالکل د الله مخلص به ولار نه وي د الله مخلص چودري کوم کیږي بس کاش کې مور نه وراوړي وی داغه په مخ باندې د قشن د دوا تور خطونه ود دي وخونه چې ډېر شړا ور باندې کوله عثمان رضی الله عنه دا ویل کاش زمور بالکل نه وراوړي ابو عبیده ابن جراح هم ویلي وی کاش کې زه چرته یو ګډ وې او د اهل ساتلې وې اسم المانی راغلی او زه ورته به حلال کړې وې دې خلکو پر ژوند کې د الله عظمت عمران ابن حسین به دا خبره کوله وی کاش کې زه ایروي او بعد راغلی وې زه الزولې وې حذیفه رضی الله عنه ویلي وی کاش کې زه دې انسان مال وې چې ما باندې دروازه بند کړې وې تر دې پورې چې رب العالمین سره زه سبه مخامخ شم چې ګناه رسمانه ونشي د ابن عباس جړه عائشه رضی الله عنها دا ویلي وې چې کاش زمور بالکل نه وراوړي علي شه دغه خبره کوي حرب ابن حبان نقل له هغه بداوی کاش کې زه ونه وی چې ایسه دی وګي خړلې وی علي ابن حسین هم دا خبره کوله وی چې کله به او داس کو دارنګ به تک جوړ شو چا به ورته ویل دا ولې تاسو اوس نه پوهیږئ چې موږ د چا مخې له ودرېګو موږ به منځونه کې ولاړو حسابونه به کوو موږ په دې منځونه کې ولاړو ایسه دم خل نه راځي چې موږ د چا مخې له ودرېګو هغه بجړل محمد بن واسب ټول شپه جړل دومره به وژړل چې ایسه به وشه پرې وته عمر بن عبد العزيز ویغله په شکل د امر خلکو یاد کې وېد شي دا وزر به اوپړه کې د الله د یری د وجنه ته به دا ګمان کول کنه مرغه یو بچي او کې ورګيري باندې روانه وي د ټول خاندان به وسره وژړل چې دا سړی ولې جاړي ځکه د عمر بن عبد العزيز په سره کې د الله عظمت پروتو او به ویلي فريق في الجنه وفريق في السعيره یو ډله بل جنت لبوج او بل جهنم لبوج پته نه لګي چې عمر بن عبد العزيز په کوم جماعت کې دا بر جنت والا کې جهنم والا وی منصور اورس بیت المقدس ستلو انت یو شاسره مل مشو دا غنه دا پښتنو کې چې عمر بن عبد العزيز یو ناشنا حالت هم له بیان کا دا ناشنا خبرې دي چې موږ شاو دماغ بالکل منینا وی هغه ویل چې اورس ما ایسه د کور کوټه په سر باندې دا ود شو وی د شپې چې زره اوچت شوم نو د دین اوینه او بل اندر روانه وی ګورم عمر بن عبد العزيز رب العالمین له پښړه باندې پروت دی په سجده باندې دومره زیاته به کې جوړلې چې دغه نه وخ روانه شو د سم د ابوغونه ویل اندر رسیدلې ولادت عمر بن عبد العزيز ونشا واقع ونشا حالات دخل کو نبی استدا به جدا شو نو دلیل په دې باندې چې کله د شیره په موږ په ځړ کې رب العالمین ولرو لکه څنګه چې دي صحابه ولرل دا
او دغه شان د ملائکه لرل او د انبیو لرل او د تابعین لرل دا الله رب العزت به موږ جنت لور داخل کې کده یې رب شرط په موږ بزړه کې موجود نه هدایت ساته چې الله موږ جنت لبه نه بوشي نو رسول الله فرمای دریس او شپته خوینه دا جنتین دی چې څه یې بچا کې موجود شي دا سړی به الله جنت لبوږي یو پاغي کې د الله نه یرا د شیر رب العالمین په موږ تاسو کې الله پیدا کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین